د ټیکنالوژي د دنیا یو پاینیر کس د سپیس ایکس او د ټسلا غونډې کمپنیانو مالک د هغه الفاظ دي چې ایلان مسک وایي مارک مای ورلد اے آی ویل ډسټرای د ورلد وایي زما دا الفاظ ولیکئ د ځان سره په کاڼي باندې ولیکئ مطلب د کاڼي کرښه ده چې دا اے آی به دا دنیا ختموي غرق کوي به د اے آی چې کوم موجد دی چا چې اے آی ایجاد کړی دی انوینټر دی ګاډ فادر آف اے آی ورته وایي جیفری هینټن ډاکټر جیفری هینټن د ده د وینا مطابق آی میډ د ډسټرای آی ریګریټ مای ورک وایي ما تباه کولو والا سیز جوړ کړی دی ډسټرایر تباه کولو والا او ما ته په خپل کار باندې افسوس دی چې ما دا کار کړی دی او تا ته پته شته د ګوګل نه 75 سال عمر و د ګوګل نه ریزاین هم ورکړو استعفا هم ورکړه چې زه نور کار نه کوم دا سیس چې ما سره جوړ کړی ما ته په دې کې ډېره غټه خطره ښکاري دا د دنیا غرق کولی شي دا اے آی څه شی دی آرټیفیشل انټیلیجنس دی څه شی چې هر یو کس د دې په باره کې دغه شانته کې لګیا دی ګوره په یونایټډ سټیټس کې په مارچ کې میټینګ هم شوی دا خبره ما په خپل یو لیکچر کې کړې وه په مارچ په دې 13 مارچ کې میټینګ شوی و چې په دې ګیټ ا سټیپ بیک په دې نوم باندې چې په دې اے آی باندې کوم کار روان دی دا کار ودرول غواړي کوم ونه درو پازم په وانه غستو دا دنیا ډېره زر زمونږ د لاسه وځي او په هغې کې د ځینې کسانو ورسره د ډاکټر هینټن په خپله مشوره ورکړله چې مونږ خو به پې کار ودرو چاینا او رشیا به څوک منې کوي که هغه منې نه شو هغوی به زمونږ نه مخکې وځي نو هغه به زمونږ نه پاورفل هم شي او دنیا به هم بیا غرقه شي څه شی دی دا اے آی ګوره نمبر 1 خو ګورو چې اے آی څه شی دی تر لومبې انټیلیجنس صرف وپېژنه انټیلیجنس ذهانت څه ته وایي ذهانت کې مونږ ګوره لرنینګ کوو د ذهانت په ترو باندې صحیح شوله مثال کے طور پر ته یو انسان پیدا شوی تا د خپل ژبه زده کړې ده زه چې څه ویم ته په دې باندې پوهېږي نو دا تا لرنینګ کړی دی زده کړی ده تا ته که یو کس وایي کښېنه نو ته خپې راټولې کړې ځمکې ته نږدې شي تا ته پته چې دې عمل ته کښېنه وایي تا ته وایي پاسه ته خپې خورې کې واپس نیغ ودرېږه بس سینه راوباسي صحیح شو تا ته پته چې دې عمل ته پاسه وایي چې تا ته وایي چې یاره وګرځه نو ته خپې داسې داسې کې هغې سر ته ځي او دې سر ته ځي تا ته پته چې دې عمل ته ګرځېدل وایي دا تا ژبه زده کړې ده داسې تا باډي لینګویج باندې ځان پوهه کړی که څوک درته دا چلو کې دې مطلب دی کښېنه دا چل درته وکړي دې مطلب دی پاسه دا چل درته وکړي دې مطلب دی چې ځه دا څیزونه تا زده کړي دي داسې مختلف قسمه څیزونه تا زده کړي دې ته موږ وایو لرنینګ او دا کېږي د ذهانت په ترو باندې د انټیلیجنس په ترو باندې صحیح شو اوس دا انټیلیجنس مونږ کې قدرتي پیدا شوی دی الله تعالی پیدا کړی دی قدرتي پیدا شو په خپله پیدا شو کوم څیز چې په خپله الله تعالی پیدا کوي قدرتي پیدا کېږي مختلف قسمه سوچونه والا خلکو ته مختلف ټکي وایي صحیح شوله نو دغه انټیلیجنس دغه ذهانت ته مونږ وایو نیچرل انټیلیجنس دغه خو نیچرل انټیلیجنس دی اوس چې یو څیز انسان په خپلو لاسو باندې کوي په خپلو لاسو باندې جوړوي او دی یې ډسکور کوي نو هغه څیز ته مونږ وایو آرټیفیشل اوس چې کله انسان داسې قسمه انټیلیجنس ذهانت په مشین کې په خپلو لاسو باندې وراچوي مشین خو انسان جوړوي نو آرټیفیشل څیز شو دی پکې ذهانت هم وراچوي نو دې ته بیا مونږ وایو آرټیفیشل انټیلیجنس اے آی د دې یو بهترین مثال نن سبا یو وایرل سافټویر تا ته میلاویږي چې هغې ته مونږ وایو چیټ جی پی ټي ګوره مخکې به چې چا څه سیز کتو که نه نو د ګوګل نه بهته مثال کے طور پر یو کس کتو چې د ارمینیا او آذربایجان په منځ کې تضاد سره روان دی نو ده په ګوګل کې کنفلیکټ بټوین آذربایجان اینډ ارمینیا نو هغه به ورته مختلف قسمه پیجز راواړول په هغې کې به بیا ځان له کتو نو دا داسې قسمه جواب فایند کول د عام کس کار نه و چا کې به چې د ریسرچ صلاحیت مضبوط و هغه به کولی شو صحیح شو اوس چیټ جی پی ټي راووتله نو ده ته داسې لرنینګ ور اچولی دی آرټیفیشلي چې دی به ستا سره داسې خبرې کوي څنګه چې د سره انسان کوي صرف یو څو ډالرې د میاشتې ورکړه او به د ده سره بیا چې د دنیا څه معلومات دي کې ته دی به یې دله درکوي د ده نه به ته اوس تپوس کوې چې یاره د آذربایجان وټ از د کنفلیکټ what is the reason of the clash between Armenia and Azerbaijan او دی به تا on the spot داسې جواب درکړي لکه انسان چې تا له درکوي ښه د دې سوال نه بعد که تا د ګوګل نه تپوس کوو چې what is its solution د دې حل څه شی دی نو ګوګل به په سلوشن کې نور سره اړولي چې ته د څه شي سلوشن یادې هغه له به تا همدا ګوګل چې کوم تا سرچ کوئ کې به دا مکمل لیکو چې what is the solution of the conflict between Armenia and Azerbaijan خو نه د ده نه ډایرکټ تپوس وکړه صرف پاک که تپوس پسې ډایرکټ what is the solution حل یې څه دی ده به د مخکې نه هغه لرنینګ کړی بره سوال ته به وګوري چې دا سوال کړی نو دی چې د کوم حل تپوس کوي نو دا د دقې حل تپوس کوي څنګه چې انسان سوچ کوي دی به دقه شان سوچ وکړي پوهه به شي لرنینګ به وکړي او تا ته به ډایرکټ جواب د مختلفو ځایونو نه راټول کړي او در به کړي درله نو چې څه قسم تپوس ته کې جواب به دله داسې درکوي لکه انسان چې تا له جواب درکوي نو دا اوس په دې کې ذهانت ور اچولی شوی دی او دې ته داسې قسمه ذهانت ته موږ وایو آرټیفیشل انټیلیجنس صحیح شو اوس ګوره
دې ته دې خلک دې ته خطر ولې وایي دا خو ډېر مفید څیز شو که نه دې نه خلک زده کړه ډېر شی کولی شي دا مختلف قسمه څیزونو کې انسټال کړي انسان کار به آسان شي خطره دې ته ولې وایي نمبر 1 چې وړه خطره زیات خلک هایلایټ کوي هغه دا ده چې هغه ډول خطره ده نو خلک ورته خطره وایي چې د بلومبرګ یو ویب سایټ دی د هغې مطابق او بلکې بي بي سي هم دا ویلي دي د ده مطابق چې 85 میلیون جابونه نه دي 85 میلیون جابز دي بي بي سي خو زما په خیال 300 میلیون یاد کړي دي د 85 میلیون جاب یاد کړي دي چې دا به ورکېږي د اے آی د راتلو سره اے آی راله که نه 85 میلیون خلک به بېروزګاره شي نو بیا خو خبره صحیح ده دا خو خطره ده او دې کې هیڅ شک نشته چې بېروزګاره به شي د دې تا ته بلا شی مثالونه په پاس کې میلاویږي ته ما ته ووایه چې ټلیفون رالی که نه نو ډاکیه به چې مخکې خطونه راوړل صرف د پیغام دپاره د هغه جابونه لاړل که نه محض یو څو پاتې شو چې چا به سیس چاته لیږو نو بس د هغې دپاره پاتې شو باقي خو لاړل چا خو به چاته پیغام بیا په خط باندې نه لیږو پیغام خو به د ټلیفون په ذریعه باندې تلو نو بلا شی جابونه د هغې ورک شو چې موبایل راله ستا په پاکستان کې تا ته پته ده پی ټي سی ایل څنګه ورک شو د ټلیفون والا چې کوم کسان برتي شوي د هغې جابونه لاړل داسې اے ټي ایم مشینري ووتو په بینک کې به چې کوم بلا شی کیشیران ناست د هغه ټول جابونه لاړې یو څو پاتې شو په تاریخ کې بلا شي څیزونه تا ته داسې میلاویږي نو دغه شانتې کې که اے آی هم راشي هیڅ شک په دې کې نشته چې په میلیونز اف خلک به بېروزګاره کېږي خو دا به هغه خلک بېروزګاره کېږي چې کوم کسان ځان اپډیټ کولی نشي یاد ساته زمانې سره چې چا هم ځان اپډیټ کړی هغه بېروزګاره شوی نه دی هغه الټه ښه په فول پاور سره واپس راښتی دی مثال کې طور پر زه تاله یو مثال درکوم که نه چې کوم د ګرافیک ډیزاینینګ والا کار کوي ګرافیک ډیزاینینګ کوي فلیکسونه وغیره جوړوي تصویران جوړوي پکچر ایډیټینګ دا وغیره کوي نو د دوی جابونه خو د اے آی د راتلو سره لاړل ته ما ته وایي ته چې لاړ شي هلته که هغه ته وایي چې څوک ګرافیک ډیزاینینګ کوي چې زما تصویر په دې ځای کې ولګوه د دې سره دا لیکل وکړه الیکشن را روان دی نو چې خلکو ته ښکاره شي چې زه لږ ښه سړی یم ما دې وټ راکړي او شوتې موتې پکې وویله چې دا به دله پاخه کړم او دا به دله راولم او ګیس به دلته کې خپل راخیږي او د اسمان نه به ګیس راکوزېږي دا وغیره هغه ته وایي او هغه یې لیکي که نه اے آی چې راله اے آی د صرف یو اډر ورک هغه به تا ته لګیا انسان ناست چې دا داسې کوم ګنټه به پیلي اے آی د صرف اډر ورک دی به دله په سوونو مختلف ډیزاینز تیار کړي آن د سپاټ به دله درکړي ته پکې بیا ځان له خوښوه په هغې کې چینج کړي د چینج اډر ورته وکړه په هغې سات به دله درکوي نو یو کس تا د فری کار کوي په منټ کې دله کوي بل کس دله په ګنټه کې کوي او بلا شی پیسې د نالي ته ما ته ووایي ته یې په چا کې ښکاره خبره ده پته به یې کوي چې کوم آسان دي نو چې کوم ګرافیک ډیزاینرز دي دا خو جابلاړی چې کوم ویډیو ایډرز دي مثال کې طور پر ما ځان له اوس کس هایر کړی چې یاره زما دا ویډیو ایډیټینګ کوي په دې کې مختلف قسمه څه پکچرز څه انټروز وغیره دا ایډ کوي چې اے آی راله او هغه ما د ویډیو ایډیټینګ کوي که نه ویډیو ایډیټینګ کوي او هغه زه صرف اډر ورکړم چې په دې کې کم ځای نه که ګیپ ډېر زیات راغلی زه پکې غلی پاتې شوی یم هغه تې کټ کړه په دې کې مختلفو ځایونو کې پکچرز زما پکار دي دا پکچرز لګول دي او صرف اډر ورکړم او پرېږدم او هغه ما له په 15 یا 6 منټه کې دنده تیاره ایډیټډ ویډیو راکړي نو زه لیونی یم چې زه کس په تنخوا باندې ساتم هغه له تنخوا ورکوم او هغه ته بیا یو 2-3 ګنټې صبر کوم هغه ویډیو ایډیټ کوي واپس راکړي ښکاره خبره ده زه په دې کوم دا هم جابونه لاړل سافټویر انجینیرز دي په سافټویر باندې کار کوي زاړه سافټویر صرف په کمپنیانو کې او هغه واپس په مختلفو څیزونو کې انپورټ کوي په هارډویر کې انپورټ کوي که اے آی راله هغه سافټویر واپس جوړولی شي انپورټ کولی شي په اسانه کولی شي سافټویر انجینیرز خو لاړل که فارماسیست چې کوم کار کوي چې په دوایانو باندې پوهېږي دا دوی در کومه دا داسې ده دا دوی در کومه دا داسې ده د اے ټي ایم مشین په شانته کې اے آی والے یو مشین ولګېدو او هغه ته صرف چټۍ ښیي د ډاکټر چې دا دوی ده هغه پې د لیکل هم کوي چې دونه ټایمه دي داسې دي او واپس یې د اے ټي ایم مشین چې څنګه پیسې راغورځوي داسې د دویانې راغورځوي نو څوک لیونی دی چې کس ځان دی نیسي په فارماسي کې 3-4 کسان نیولي څوک هغه سر ته منډه وایي څوک دې سر ته منډه وایي او داسې پسې زه بلا شی مثالونه دي جست زه تاته دا مثالونه در کوم چې داسې د اے آی د راتلو سره ممکنه ده چې داسې جابونه چې چا په ذهن کې به هم نه راځي که نه هغه جابونه به ځي هغه به ورکېږي نو په دې هکله سره زیات خلک وایي چې دا یوه خطره ده خو دا خطره اصل کې نه ده ولې په دقه آرټیکل کې لیکلي دي چې 85 میلیون خلکو نه خو به روزګار ځي خو 97 میلیون 90 میلیون جابونه به نوکریانې به نورې نوې پیدا کېږي ایکسټرا نوکریانې به پیدا کېږي نو دا خو کمې نه شوي دا خو سیوا شوي خو یاد ساته په دې ریس کې به د قوم هغه بچی مخکې کېږي چې کوم ځان اپډیټ کو دا اصول دي د دې دنیا د چینج کولو سره چې څوک ځان د کمفرټ زون نه بار ته نه راوباسي او ځان نشي چینج کولی هغه ختمیږي چې څوک علوم نوي حاصلوي او ځان اپډیټ کوي هغه ختمیږي نه هغه په پوره جوش سره واپس بره راخیږي نو که څوک ځان د اے آی نه خبر کړي او په اے آی باندې پوه شي د هغه جاب به ورکېږي نه هغه ته به د دې نه بهترین جاب میلاویږي هغه به د جاب نه بلکې د بزنس د فیلډ یو پاینیر خیږي اکثر
خپل سټوډنټس له مثال ورکوم چې یاد ساته پر روانه زمانه کې به 2 ډاکټران دا زه جست مثال ورکوم دا ته په هر سیز کې پټ کولی شي 2 ډاکټران دی په دې 2 ډاکټرانو کې به دا یو نه دی دا به ګولډ میډلیسټ فرست پوزیشن به تھرو آوټ په یونیورسټۍ کې اغستی دا یو به نارمل سټوډنټ دی نالایقه به نه ښه تکړه ډاکټر به خو نارمل به خو په دې نارمل کې به دا کار چې د به ځان د دې را روانې زمانې چې کوم ټیکنالوژیکل ریولوشن کې یو غټ سټپ راتللی والی د اے آی په دې باندې به ځان پوه کړي دی به فیوچریسټک سوچ والی دې ته به پته وي چې په را روانې زمانې کې څه کېدو والی دي د به په اے آی ځان پوه کړی نو یاد ساته په هر میدان کې به دا نارمل ډاکټر دی ګولډ میډلیسټ به شکست ورکړي دا ګولډ میډلیسټ به صرف یو څو کسان محض چې د کلینیک ته راتلی شي دی د ورځې زیات نه زیات 150 کسان دی وګوري دی به صرف د حق ځای پورې محدود پاتې دی بل به ځان له د اے آی داسې سیکریان کتلي چې په سپینش زبان کې به خبرې کوي په ایټالین زبان کې به خبرې کوي په جرمن زبان کې به خبرې کوي په انګلیش کې به خبرې کوي په سرایکۍ کې به خبرې کوي په پنجابۍ کې به خبرې کوي هر یو څیز به انسټال کړي د به ورله مشورې ورکړي هغه مشورې به دی ټرانسلیټ کوي په مختلفو ځایونو کې به کنیکټ کوي چې د دنیا په هر ګوټ کې به هر مریض له دې علاج کولی شي ځکه چې دی د اے آی په استعمال باندې پوهېږي نو دا ډاکټر بدله چې کوم ګولډ میډلیسټ په هر ځای کې شکست ورکولی شي ولې دی په لیټسټ ټیکنالوژي باندې ورسره هم ځان پوهه کړی دی پوهه دی نو اے آی باندې که څوک ځان پوهوي او ځان اپګریډ کوي د هغه جاب ورکېږي نه هغه به اپډیټ کېږي په دې وجه زم چې کوم په اکیډمۍ کې زموږ ماشومانو ته کمپیوټر سکلز ښودلی کېږي که نه سی آی ټي په هغې کې موږ بیسک اے آی انکلوډ کړی دی چې ماشوم د اوس نه په دې پوه شي اے آی دې څه شی دا بس د کومه څنګه په دې کې مخکې څنګه ځم نو چې دی مخکې خپل فیلډ ته بیا اوړي که نه او په هغې کې نور اے آی زده کوي دی پکې بلا شي ډېر زیات مخکې تللی نو اے آی از مچ مور امپارټنټ ښه نو اوس خو د دې نه پته ولګېده چې اے آی په دې حساب سره دومره خو خطرناک نه دی یار څنګه چې دوی وي نو دوی ولې دا خبرې کړې دي اصل کې دوی په بله اصطلاح کې کړي هغه بله اصطلاح او هغه بله خطره څه شی ده ګوره ښه هغه نه دی هغې ته موږ وایو artificial general intelligence داسې ذهانت د روبوټس له ورکول چې هغه د انسان په شانته کې کار کولی شي دومره ذهین شي چې د انسان نه ذهانت سیوا شي نو بیا به روبوټس دا غواړي چې زه دا دنیا فتح کړم نو بیا په دې دنیا باندې روبوټس کار کوي انسان به ختم شي دې ته artificial general intelligence وایي خو دا ډېر د لرې لرې پورې د دې امکانات که ورته زه 0% ونه یم امکانات د 0 نه به سیوان دی دې باندې د جیکما او د ایلان مسک د علي بابا ډاټ کام چې کوم فاونډر دی جیکما او ایلان مسک د نن نه 4 کاله مخکې ډیبیټ کړی دی او په یوټیوب باندې پروت دی او هغه جیکما ورته وایي چې دس از امپاسبل خو ایلان مسک وایي نه دس از ډسټرای اوس د ایلان مسک څه مطلب دی والله العالم خو artificial general intelligence په اصطلاح سره کوم خبره موږ وکړو نو بیا جیکما صحیح راځي this is impossible په انسان کې emotions دي emotion can never be created artificially inside a robot او چې کوم د نیو سکلز دي چې انوینشنز د هغې په ترو کېږي هغه حده پورې روبوټ نشي تللی چې هغه حد له انوینشنز وکړي چې د هغې کې مثال کے طور پر ایز اکول ټو ام سی سکویر یا پوټو الیکټریک افیکټ د دې قابل چې هغه دریافت کړي یا جنرال ریلیټیویټي دریافت کړي خیر دغه اوس لږې جوړې خبرې دي هغې جوړتیا ته لا نه کوزېږو خو دس از نیکسټ ټو امپاسبل چې دومره انټیلیجنس شي چې انسان د دنیا نه ختم شي او بیا هم دنیا آبادي او په هغې کې روبوټ اوسېږي دس از امپاسبل خو د چې وي چې دس از د ډسټرایر اف د ورلډ او دوی وي چې مارک مای ورلډ چې دا اے آی به دا دنیا ختموي او په یو اس آی کې په میټینګ هم کېږي چې دا څیز ودرول غواړي نو هغه ولې خبرې هغه ځکه که دا انټیلیجنس چېرته کې بیډ ایکټرز له په لاس باندې ورلل او هغوی د دې استعمال وکړو نو بیا زه تا یو مثال درکړو نیوکلیر فیجن چین ریاکشن وکړه نه اوپنهیمر دریافت کو چې دې کې به نیوکلیس ماتېږي هغې نه به نیوټران ځي نور نیوکلیس به ورځي هغې نه به نیوټران ځي نور نیوکلیس به ورځي په فزیکس کې به مونږ بحث کړی او د هغه څه بلا مقدار کې انرژي پیدا کېږي په کراچۍ کې نیوکلیر پلانټ لګېدلی بجلي جوړوي که نه بلا مقدار کې انرژي پیدا کېږي نو اوس دا ریاکشن دوی دریافت کړی د انرژي پیدا کېدو دپاره خو د هټلر غونده کې او په امریکا کې ځینې کسانو په لاس چې دا ورلی که نه دا خو بدماشان د دوی خو سوچ مرګ او قتل او اینه تویولو نو دوی ویل که دونه انرژي چې پیدا کوي نو که د دې نه د بم جوړ کړو نو بیا هغه خو به سمه تباهي کوي نو هغوی همدغه چین ریاکشن استعمال کړو د اټم بم جوړولو لپاره اټم بم په وجود کې رالی او تا ته پته ده چې هغه څنګه بم دی دې ته وایي بیډ ایکټرز ته ما ته ووایي یو چاړه ده په دې باندې خلک فروټ کټ کوي خو چې یو داسې کس ته په لاس کې ورغلی چې هغه قاتل یو هغه بس اینه تویول غواړي نو دا چاړه بیا نقصان ده د فروټ کټ کولو دپاره فایده مند ده د هغه په لاس کې بیا د قتل ذریعه ده
دې ته وایي بیډ ایکټرز. دغه خیر د ویلامیر پیوټین نوم یاد کړی دی د ډاکټر هینټن، خو د په امریکا کې او په فرانس کې او په برټن کې چې کوم پراته دي هغه ډول دته نه ښکاري. خیر زه د پیوټین څخه فین نه یم، هغه هم ښه سړی نه دی، صرف مثال درکوم. د بیډ ایکټرز مثال کې طور پر هغوی په لاس ورغلی نو هغوی به څه کوي خبرې، هغوی به داسې روبوټیک آرمي تیار کړي چې هغه به دا انټیلیجنس دا کمانډز ورکړي چې زما پاور پکار دی د هغې دپاره چې ته څومره میزایل، څومره بمونه، څومره بارود تیارې او په کومو کومو ځایونو باندې ورولي چې کوم ځایونه زما خلاف دي هغه وله ختموه. په جټس کې، په میزایلز کې انسټال کړه، په جازونو کې انسټال کړه، په روبوټس کې ضروري نه چې انساني روبوټ زیات وم، انساني روبوټ خو کې جوړ کړو هغه ځان له خطرناک دی چې ډزې ډومبکې کوي. جوړ کړی دی که نه دي دا اے آی والا چې کوم اوپن اے آی والا دی، داسې روبوټس یې جوړ کړي دي انسان په شان دی ګرځي، وال کوي، لرګي وله راچوي، لوټونه اړوي، په هوټل کې د ویټر په شانته کې کار کوي. هغې کې انسټال کې خطرناک دی چې یو 10,000 آرمي د هغې تیاره کړي، او په جازونو په میزایلز کې انسټال کړي چې بس ورځئ پرې ختموئ یې، سیز واپس جوړوئ، سیزونه تاسو ته پرووایډ دي، هغه اسمبل کوئ، میزایل، جاز، توپې، ټینکونه وغیره دا جوړوئ او ورځئ او سیزونه ختموئ. نو که دا داسې بیډ ایکټرز له په لاس ورغلل نو بیا به چې انسان نه کوم کار دی اخلي نو انسان خو بیا هم دې ته کتی شي که نه چې یاره زه ستا اډر ولې ومنم، دا وړوکی ماشوم دی زه یې ولې مړ کړم، په دې ځای کې خلک بې ګناه دي زه یې ولې ورکړم. انسان خو دا سوچ کوي، روبوټ خو بیا دا سوچ نه کوي. مثال کے طور پر کیم جونګ د نارت کوریا صدر له په لاس ورغلی او هغه داسې د اے آی استعمال په دې طریقه باندې وکړو چې ورځئ بس په دنیا باندې، نو بس بیا به د اټم بم په مانند باندې چې څنګه اټم بم تباهي کوي د هغې نه به سوا تباهي دی کولی شي. نو په دې هکله بالکل د دې خبره صحیح ده که بیډ ایکټرز له په لاس ورغلل او په داسې فایټر جټس کې، په دې جازونو، میزایلز او په داسې روبوټس کې انسټال کړ چې هغه یو اډر راځي که 10,000 که 20,000 ټول هغه اډر ډایرکټ مني، هغه پکې دا نه وایي چې یاره ولې ولم ولې نه ولم یا څه چلو کم یا څه چلو نه کم، بس صرف اډر ورکوه او ورلېږئ او بس دنیا به په مخه باندې راغستي. نو په دې هکله باندې بالکل بیا اے آی خطرناک ده او داسې ناشنا خبره خو نه ده. ځینې کسان وایي چې انسان جوړ کړی دی، انسان به څنګه تباه کوي، نو انسان خو اټم بم هم جوړ کړی دی، نو اټم بم ولې انسان نه تباه کوي، دنیا نه غرق کوي؟ نو دا څه امپاسبل نه ده. په دې طریقه باندې دوی چې دا کومه خبره کوي نو هغه د دې د وجې نه کوي. نو په دې باندې په یونایټډ سټیټ کې بیا میټینګ وشو، دا ډاکټر هینټن هم پکې ناست و، ایلان مسک هم ناست و، دوی دا ساین کړ چې یاره په دې اے آی باندې ګوره کار ودرول غواړي، خو ډاکټر هینټن ودرې کړو مونږ یې ودرو، چاینا او رشیا به څوک باندې کوي، زمونږ نه مخکې شي، دنیا به هم په لاس کې والي. نو دوی پې کار روان کړو. باقي اے آی سکل زما به نصیحت چې زما بچې، زما د قوم بچې، ستا بچې، ته په خپله په اے آی بیسکس لازمي زده کړي، په دې باندې لازمي ځان پوه کړي، ځان اپډیټډ د ماحول سره ساتي. که موږ ځان اپډیټډ ونه ساتو موږ به ایز ا نیشن په دې دنیا کې ورکېږو. جزاک الله.